بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم د نهم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. موږ به نهم ټولګي فزیک مضمون چې دی هغه د موشن یا د حرکت فزیک یا د ډاینامیک فزیک چې ورته ویلی شو تقریبا زیات موضوعات یې هماغه دي، خو دلته به کیدای شي د کتاب څخه یو څه د کتاب کوم تسلسل چې دی د هغه څخه دلته کیدای شي چې یو څه توپیر ولري، ولې په دې خاطر چې ځینې موضوعات داسې دي چې هغوی په یعنې که چیرې هغه موضوعات دلته موږ یو څه په ډفرنټ ډول سره ووایو، یو څه مختلف یې ووایو، یعنې یو څه یې شا او مخته کړو، زما په فکر سره چې موضوع ډېره واضح کېږي. ځینې موضوعات دي که یو څه مخکې وویل سي او د هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره د نورو موضوعاتو ته داخل سو، نو زما په فکر سره چې موضوع باندې به تاسو اسانه سر خلاص سي. نو د نهم ټولګي په فزیک کې د حرکت په فزیک کې به موږ او تاسو لومړی شی چې وپېژنو هغه rest in motion دی، displacement او distance دی. rest د سکون حالت، motion د حرکت حالت، displacement د بې ځایه کېدنه ورته ویلی سو او distance فاصله ورته ویلی سو، چې دا هر یو بیا وروسته خپل استعمال لري او د دې لپاره چې موږ په حرکت او فزیک ښه سر خلاص سي، په ځینو مخکې موضوعاتو باندې مو ښه سر خلاص سي، پر دې موضوعاتو باندې بحث کوو. راځو لومړی یې د رست حالت څخه را شروع کوو. رست حالت څه ته ویل کېږي؟ موږ عموما داسې وایو کله چې یو جسم د سکون په حالت کې وي، یعنې خپل پوزیشن ته تغییر نه ورکوي، نظر د دې سراونډینګ ته یا نظر د دې شاوخوا ته، دلته دا جسم چې دی دا د سکون په حالت کې دی. مثلا if a body does not change its position with respect its surrounding it's called state of rest. که چیرې یو جسم خپل پوزیشن توپیر نه ورکوي د هغې نظر د هغې سراونډینګ ته یا د هغې محیط ته، دغه ته څه ویل کېږي؟ دغه ته پخپله د رست حالت ورته ویل کېږي یا هم د سکون یا د ساکن حالت کې ورته ویل کېږي چې دا په ساکن حالت کې دي. لکه د مثال په توګه سره تاسو د شخص ته پاملرنه وکړئ، دغه شخص چې دی پر خپل ځای باندې ولاړ دی، دی خپل کمپوزیشن چې دی هغه ته توپیر نه ورکوي نسبت د دې سراونډینګ ته، پر خپل ځای ولاړ دی او خپل د ځای څخه حرکت نه کوي. وخت چې دا جسم خپل د ځای څخه حرکت نه کوي، پر خپل ځای ولاړ دی او نظر خپل چاپېریال ته دی، د سکون په حالت کې دی، دغه حالت ته موږ state of rest وایو یا هم د ساکینوالي حالت ورته وایو چې دی په سټیشنري حالت کې دی. همدارنګه موشن چې بیا دی هغه بیا د دې څخه توپیر لري. موشن کې بیا موږ داسې وایو چې if a body is continuously changing its position with respect its surrounding it's called the state of motion. که چیرې یو جسم په دوامداره ډول سره خپل موقعیت ته تغییر ورکوي، نظر د هغه چاپېریال ته، دلته دا جسم چې دی دا د موشن یا د حرکت په حالت کې دی. موشن خپله حرکت ته ویل کېږي. کله چې یو جسم په دوامداره ډول سره خپل پوزیشن یا خپل موقعیت ته تغییر ورکوي، نظر د هغه محیط ته، نو دلته دا جسم چې دی دا چې دی د موشن په حرکت کې دی یا د موشن په حالت کې دی یا دغه ته پخپله د حرکت حالت ویل کېږي. د مثال په توګه سره تاسو دغه شخص ته پاملرنه وکړئ، دا په دوامداره ډول سره خپل پوزیشن ته تغییر ورکوي، نظر د دې محیط یا د دې چاپېریال ته، دلته موږ وایو چې دغه شخص چې دی دا د حرکت په حالت کې دی. دا چې دی مثلا واکینګ کوي یا رننګ کوي، مثلا یا ځغلي یا مثلا قدم وهي، نو په دغه وخت کې موږ ویلی سو چې دا جسم چې دی دا د حرکت په حالت کې دی یا دا شخص چې دی دا د حرکت په حالت کې دی. نو په لنډه توګه داسې ویلی سو چې کله یو جسم چې دی هغه پر خپل موقعیت باندې پروت وي او نظر خپل چاپېریال ته خپل موقعیت ته تغییر نه ورکوي، دغه جسم د سکون په حالت کې دی او دغه حالت ته ساکن حالت ویل کېږي. او کله چې یو جسم نظر چاپېریال ته خپل موقعیت ته په دوامداره ډول سره تغییر ورکوي، نو دغه حالت ته د حرکت حالت ویل کېږي. دا جسم د حرکت په حال کې دی. دا و د رست او د موشن پیژندنه. همدارنګه راځو دویم موضوع چې د displacement versus distance ده. displacement د distance په مقابل کې یا هم displacement او distance، دلته زیاتره خلک د displacement او د distance ترمنځ distance خپله فاصلې ته ویل کېږي. displacement موږ په عامه اصطلاح داسې معنا کولی سو چې بې ځایه کېدنه یا د خپل ځای څخه ښورېدنه. اوس په دې ځای کې displacement او distance چې دی دا توپیر لري، خو زیاتره وخت په زیاترو ځایونو کې زده کوونکي دا سره غلطوي، دوی دا سره غلطوي د ډسټنس او د ډسپلیسمنټ ترمنځ توپیر نه کوي. خو په نننۍ ویډیو کې به د تاسو د دې دواړو ترمنځ توپیر در وښوم.
لومړی که چیرې ډسټنس ته راسو داسې ویلی سو distance is defined as the total length our object travel. ډسټنس یا فاصله هغه مکمل فاصله ده، هغه مکمل اوږدوالی دی چې د یو جسم په واسطه سره هغه څه به کېږي کور کېږي یا یو جسم هغه په مکمل ډول سره طی کوي. دغه فاصله چې دا جسم یې په مکمل ډول سره وهي یا طی کوي یا د مثال په توګه سره کور کوي دغه مکمل فاصلې ته د دغه جسم ډسټنس ویل کېږي یا هم فاصله یې ورته ویل کېږي. خو ډسپلیسمنټ د دې څخه توپیر لري. Displacement is the distance it has traveled from the starting point to the initial point. Displacement چې بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې دا جسم یې د شروع د نقطې څخه بیا تر آخري نقطې پورې کور کوي. اوس نو په دغه ځای کې تاسو کنفیوز شولاست چې څنګه خو دواړه بیرته یو رقم شول. نه، دواړه یو رقم نه دي، په مثالونو کې درښیم. ډسپلیسمنټ ته موږ داسې هم ویلی سو چې ډسپلیسمنټ د یو جسم د موقعیت تغیر ته په اصل کې ویل کېږي چې په یو جسم کې د موقعیت څومره تغیر راغلی دغه تغیر ته موږ هم ډسپلیسمنټ ورته ویلی سو. تاسو مثلا دغه کوم ګراف چې دی د تاسو پاملرنه وکړئ چې دغه هر یو چې دی د 15 کیلومترز او میټرز کیلومترز تاسو فرض دی فاصله په خپل منځو کې لري. دغه کوم اکسس چې دی یا دغه کوم د ایکس اکسس چې دی دغه مطابق ځینې مثالونه حلوو. مثلا لومړني مثال ته تاسو راځئ. په لومړني مثال کې یو جسم دی د 0 کیلومتر څخه تر 10 کیلومتر پورې د 0 کیلومتر څخه تر 10 کیلومتر پورې دا فاصله وهي. یعنی انیشیل پوینټ یا د شروع نقطه چې ده هغه 0 کیلومتر دی او فاینل پوینټ یا اخرنۍ نقطه چې ده هغه څو کیلومتر ده 10 کیلومتر ده. نو دا جسم چې دی دا د 0 کیلومتر څخه خپل هغه مثال په توګه سره ټراولینګ شروع کړي، خپل سفر شروع کړي تر 10 کیلومتره پورې ولاړ سي. وخت چې دا 10 کیلومتره ته ولاړی په دغه وخت کې بالا دلته سټاپیږي. نو دی چې دی د 0 کیلومتر څخه تر 10 کیلومتر پورې د څه وکړه د سفر وکړي. اوس که چیرې پوښتنه وکړو چې نو اوس دا جسم چې دی څومره ډسټنس یا څومره فاصله یې ووهله نو موږ داسې اسانه کولی شو د 0 څخه تر 10 پورې دغه کیلومتر تاسو حساب کړئ. نو د 0 څخه چې شروع کړه تر 10 پورې چې ولاړې نو خو ډسټنس یې 10 کیلومتره سوه. 10 کیلومتره فاصله ده څه په وکړه ویې وهل. او که چیرې د ډسپلیسمنټ پوښتنه وکړو ډسپلیسمنټ بیا چې دی هغه د موقعیت تغیر دی چې په دې کې څومره د موقعیت تغیر راغلی او د موقعیت تغیر موږ کولی شو داسې معلوم کړو چې د اخرنۍ نقطې څخه لومړنۍ نقطه منفي کړو. یعنی د دغه فاینل پوینټ څخه انیشیل پوینټ څه وکړو سره منفي یې کړو. نو د 10 څخه چې 0 ولاړ سي خو دا هم مساوي کېږي په 10 سره. نو په دې حالت کې ویلی سو چې دلته ډسټنس هم 10 کیلومتره دی، ډسپلیسمنټ هم 10 کیلومتره دی. په دا جسم کې د موقعیت تغیر هم د 10 کیلومتره په اندازه رامنځته سو او فاصله یې هم د 10 کیلومتره په اندازه سره څه وکړله ویې وهل. خو دغه خبره په د دویم مثال کې یو څه تغیر لري. په دې ځای کې جسم د 0 کیلومتر څخه فاصله خپل ټراولینګ یا سفر شروع کړي تر 10 کیلومتره پورې ولاړ. وخت چې 10 کیلومتره پورې ولاړ مثلا بیا یو څوک زنګ ورته راوهي یو ملګری زنګ ورته راوهي چې مثلا موږ د پر دغه موقعیت باندې پرېښو یو بیرته په موږ پسې راسه موږ هم در سره واخلو. نو دا شخص چې دی د 10 کیلومتر څخه بیا دلته یو ټرن اخلي بیرته راګرځي 5 کیلومترۍ ته راځي بیرته 5 کیلومتره شاته راځي. صحیح دی؟ وخت چې 5 کیلومتره بیرته شاته راغلی په دغه وخت کې پوښتنه پیدا کېږي چې اوس نو دغه شخص یا دغه کار چې دی په کښې کې دی دا څونه فاصله ووهل. نو فاصلې ته چې راسو فاصله کې داسې ویلی سو چې لومړی د 0 څخه تر 10 کیلومتره پورې راغلی د 0 څخه تر 10 کیلومتره پورې چې راغلی 10 کیلومتره سوله بیرته راوګرځېدی 5 کیلومتره نور راغلی. نو خو 10 جمع 5 دا 15. نو موږ ویلی سو چې دغه موټر یا دا شخص چې دی 15 کیلومتره فاصله یې ووهل. که چیرې پوښتنه وکړو چې څومره ډسپلیسمنټ په کښې کې رامنځته سو وخت ډسپلیسمنټ ته چې راسو ډسپلیسمنټ د موقعیت تغیر ته وایي او د موقعیت تغیر موږ داسې راایستلی سو چې د فاینل پوینټ څخه د فاینل پوزیشن څخه د دې د اخرني موقعیت څخه د دې لومړنی موقعیت منفي کړو. اخرنی موقعیت خو فعل حال 15 کیلومتره دی دی پر 15 کیلومترۍ باندې اوس ولاړ دی. نو د 15 کیلومتره څخه چې 0 کیلومتر منفي کړو دا مساوي کېږي په 15 کیلومتره سره. نو بالاخره داسې ویلی سو چې ډسټنس مساوي کېږي په 15 کیلومتره یعنې 15 کیلومتره فاصله یې ووهل ډسپلیسمنټ یې مساوي کېږي په 15 کیلومتره خو د موقعیت تغیر فقط 15 کیلومتره په کښې راغلی. د 0 څخه یې شروع کړله 15 کیلومتره فاصله یې ووهله نو ډسپلیسمنټ یې څو سو 15 کیلومتره سو.
په دې هیله چې اوس مو د ډسپلیسمنت او د ډسټنس ترمنځ موقعیت تغییر پیژندلی وي، د دوی ترمنځ چې کوم ډیفرنس دی هغه مو تاسو پیژندلی وي. ګوره ډسپلیسمنت کې یو بل خاصیت هم شته. ډسټنس چې دی هغه فقط میګنیټیود لري، فقط اندازه لري چې دومره مثلا 20 10 فقط دغه ویلیو دغه اندازه لري. مګر ډسپلیسمنت د دې څخه یو څه توپیر لري. ډسپلیسمنت د دې ترڅنګ چې میګنیټیود لري، د دې ترڅنګ چې هغه اندازه لري، د هغه ترڅنګ د ډایرکشن هم لري، لوري هم لري. دلته دا جسم په کم لوري پر کم طرف باندې د 15 کیلومتر تغییر په دې کې راغلی. یعنی دغه دواړه شان دغه چې په ډسپلیسمنت کې سته، په ډسټنس کې د دې څخه فقط یو سته. دغه هم د دوی ترمنځ یو مهم تغییر دی. راځو د ډسپلیسمنت او د ډسټنس ترمنځ ځینې توپیرونه وایو تر څو په دې باندې مو نور هم سر خلاص شي. لومړی که چیرې ډسټنس ته راسو، نو داسې ویلی سو the complete length of the path between any 2 points is called distance. هغه مکمل کوم اوږدوالی چې دی د یوې لارې د 2 نقطو ترمنځ چې دی دغه ته پخپله ډسټنس ویل کېږي. دا یې بل تعریف سو، لومړنی تعریف خو مې مخکې درته ویلی. همدارنګه ډسپلیسمنت بیا څه شي دی؟ Displacement is the direct length between any 2 points when measured along the minimum path between them. خو ډسپلیسمنت لکه څنګه چې دا هم د لومړي تعریف په رقم دی، ډسپلیسمنت بیا هغه مستقیم اوږدوالی دی د 2 نقاطو ترمنځ. د څه شي ترمنځ؟ د 2 نقاطو ترمنځ، یا موږ داسې ویلی سو چې د 2 نقاطو ترمنځ هغه دی کوم کمترینه فاصله چې ده هغه څه ته ویل کېږي؟ ډسپلیسمنت ته ویل کېږي. دا چې څنګه په مثال کې مې درته وښوي. همدارنګه ډسټنس ته که چیرې راسو، distance is a scalar quantity as it only depends upon the magnitude, not the direction. Distance چې دی دا یو سکالري قیمت دی. موږ او تاسو کمیتونه ویلي وه چې یو چې وه سکالري وه او بل چې وه هغه ویکټوري کمیتونه وه. ډسټنس چې دی ګورې سکالري کمیتونه هغه دي چې فقط اندازه لري، خو ویکټوري کمیتونه هغه دي چې هم اندازه لري هم لوری یا جهت لري. دا مې هم په 10م صنف کې په نوري فزیک کې په سر کې تاسو ته ویلي وه. ډسټنس چې دی هغه یو سکالري کمیت دی چې فقط د دې میګنیټیود موږ ته معلوم دی، ډایرکشن یې نه دی راته معلوم، جهت یا لوری یې نه راته معلوم شي. خو ډسپلیسمنت د دې څخه توپیر لري. ډسپلیسمنت از ا ویکټور کوانټیټي، دا یو ویکټوري کمیت دی چې هم په دې کې میګنیټیود معلوم دی او هم ډایرکشن پکښې معلوم دی، هم یې لوری معلوم دی هم یې اندازه معلومه ده. Distance can only have positive value. دغه تر ټولو مهم شی دی. دغه تر ټولو مهم شی دی چې په راتلونکي مثال کې به تاسو د دې په استعمال پوه سئ. که چیرې تاسو دلته دا نه وی ویلی، کیدای شي چې راتلونکي مثال تاسو ته څه نه څه کنفیوژن پکښې کې رامنځته سوی وی. ګورئ distance can only have positive value. distance به همیشه مثبت قیمت لري، هیڅ کله منفي قیمت نسي راتللی. خو ډسپلیسمنت څه شی دی؟ displacement can be positive. displacement مثبت هم راتلی سي، negative منفي هم راتلی سي، and even zero حتی منفي هم حتی صفر هم راتلی سي displacement. دا د displacement یو توپیر دی د distance سره. تاسو راسئ د مثالو ته. په لومړني مثال کې تاسو وګورئ یو کوچنی پر بایسکل باندې د A نقطې څخه B نقطې ته ځي، یعنې خپل کور ته ځي، او بیا د B نقطې څخه ځي د دوهمې درختې د C د نقطې پر خوا باندې. دلته که څوک موږ څخه پوښتنه وکړي، دلته راځئ تاسو د مثال ته وګورئ. په دې ځای کې دغه کوچنی د A د نقطې څخه د B تر نقطې پورې ځي، بیا د B د نقطې څخه تر C تر نقطې پورې ځي. اوس نو که څوک پوښتنه وکړي چې په دغه وخت کې دغه کوچني څومره ډسټنس یا فاصله ووهله، نو موږ ډسټنس یا فاصله اسانه داسې معلومولی سو، داسې ویلی سو چې دلته په دغه حالت کې ډسټنس چې دی دا مساوي کېږي په څه شي سره؟ دا مساوي کېږي په AB پلس BC سره، چې AB چې دی هغه څو دی؟ AB چې دی هغه 4 میټرز دی، 4 میټره ده. همدارنګه BC چې ده هغه 3 میټره ده. نو ډسټنس دلته مساوي سو په 3 جمع 4، 3 جمع 4 مساوي سي په څو سره؟ په 9 میټر سره. ډسټنس یې مساوي سو په څو سره؟ په 9 میټر سره. خو ډسپلیسمنت فقط د موقعیت تغییر ته ویل کېږي. فقط د موقعیت تغییر څونه پکښې کې راغلی؟ د A د نقطې څخه د C تر نقطې پورې دا ډسپلیسمنت سو. د A د نقطې څخه د C د نقطې پورې د ده په موقعیت کې څومره تغییر راغلی؟ 15 میټره. داسې ویلی سو چې د یوې نقطې څخه تر بلې نقطې پورې هغه تر ټولو کوم د موقعیت تغییر چې دی دغه ته هم ډسپلیسمنت ویل کېږي. نو AC چې سوله دا زموږ څه شي سوه؟
A سی مو ډیسپلیسمنت سو چې A سی مساوي کېږي په 15 متره سره. په دغه وخت کې مو دا چې شو سوله دا مو ډیسپلیسمنت او ډیسټنس. دویم مثال ته تاسو وګورئ. یو شخص دی د A د نقطې څخه واکینګ شروع کوي، تر B تر نقطې پورې ځي، د B څخه بیا تر C نقطې پورې ځي، د C څخه تر D پورې راځي، د D څخه بیرته A نقطې ته راځي. دلته پوښتنه کېږي چې د دې شخص ډیسټنس یا فاصله مساوي کېږي په څو سره. دا شخص څومره ډیسټنس یا فاصله ووهله؟ نو فاصلې ته کې چیرې راسو، فاصله خو یې د AB پوینټ AB پلس BC پلس CD او همدارنګه بیرته DA دا د دې چې فاصله موږ ته په لاس راکوي. ولې مکمله فاصله چې وهلې ده، نو خو د مکمله فاصله د دې دغه کوم اندازې چې دی دغه به سره جمع کوو بیا لاسته راځي. نو په دې وخت کې ډیسټنس چې دی دا مساوي کېږي د AB اندازه چې د 3 متر ده، د BC اندازه چې د 15 متره ده، همدارنګه د CD اندازه چې د هغه هم 3 متره ده او د DA اندازه چې د هغه هم 15 متره ده. نو 3 جمع 15 دا 8، 8 جمع 3 دا 11 او 11 جمع 15 دا 14. نو دلته موږ ویلی سو چې ډیسټنس چې دی هغه مساوي کېږي په څو متره سره؟ په 14 متره سره. دا د دې چې شو سو ډیسټنس سو. خو ډیسپلیسمنت یې بیا مساوي کېږي په څو سره؟ که چیرې ډیسپلیسمنت ته راسو نو داسې ویلی سو چې په دغه وخت کې ډیسپلیسمنت چې دی هغه مساوي کېږي په 0 سره. اوس نو څنګه په 0 سره مساوي کېږي؟ په تیر پراپرټیز کې خو مې درته ویلې چې دا 0 کېدلی شي، خو څنګه؟ داسې درښیم. ګورئ موږ وایو چې ډیسپلیسمنت د موقعیت تغییر ته ویل کېږي. اوس نو دا شخص چې د A د نقطې څخه قدم وهل شروع کړه او بیرته راغلی د A نقطې ته، نو خو د ده په موقعیت کې هیڅ تغییر رانغلی. د A د نقطې څخه یې واکینګ شروع کوي، بیرته د A نقطې ته راغلی. نو که چیرې موږ د موقعیت تغییر راباسو، د موقعیت تغییر خو موږ وایو چې د فاینل پوزیشن څخه انیشیل پوزیشن موږ منفي کوو، د اخرنۍ موقعیت څخه یې لومړنی موقعیت موږ منفي کوو. نو د فاینل څخه چې د A څخه چې A منفي کړو نو خو 0 په لاس راځي. نو په دغه وخت کې موږ ویلی سو چې ډیسپلیسمنت یې مساوي دی په څو سره؟ په A سره. او دا خبره مو هیره نه وي چې distance traveled at point A هم مساوي کېږي په 0 سره. دلته چې په دا 0 کې دا کس ولاړ دی د 0 کیلومتره فاصله وهلې ده. کله چې دا واکینګ شروع کړي بیرته راسي A ته، بیا د فاصله مساوي کېږي په 14 متره سره. راځو دا دریم مثال ته. دریم مثال د لومړنیو دوو مثالونو سره څه توپیر لري؟ توپیر یې په چیش کې دی. توپیر یې دلته دی چې په دې ځای کې موږ یو شخص دی، مثلا یو ابجیکټ دی، د انیشیل پوزیشن د دې ځای څخه شروع کېږي، لومړنی موقعیت یې دغه دی، د دې ځای څخه دغه حرکت کوي او راځي تر دغه ځای پورې چې دا د فاینل پوزیشن دی. اوس نو که څوک ماته وایي چې ډیسټنس یې پیدا کړه، چې څومره فاصله یې ووهله، نو ډیسټنس خو یې اسانه پیدا کولی سو. داسې ویلی سو چې ډیسټنس یې مساوي کېږي مثلا د دغه ځای څخه تر دې ځای پورې چې دغه فاصله وهلې ده دا مساوي کېږي په 600 متره سره جمع د دې ځای څخه تر دغه ځای پورې چې کوم فاصله ده دا 240 متره کېږي. نو وایو چې دا مساوي کېږي د ډیسټنس چې دی مکمله فاصله چې وهلې ده هغه 800 څو ده؟ 840 متره ده. یعنې D یا ډیسټنس چې مو دی په دا ځای کې هغه مساوي کېږي په 840 سره. خو دلته که چیرې موږ ښه سم پاملرنه وکړو ډیسپلیسمنت یې توپیر لري. ډیسپلیسمنت یې څنګه توپیر لري؟ که چیرې مثلا موږ وایو ډیسپلیسمنت هغه تر ټولو لنډه فاصله ده د دوو موقعیتونو ترمنځ. صحیح دی چې هغه خپل ځان ته جهت یا لوری هم لري. اوس دلته ډیسپلیسمنت چې څو هغه د دغې نقطې څخه مستقیما دغه نقطه ده. دلته دغه ځای ته چې ویل کېږي ډیسپلیسمنت. په دې ځای کې که چیرې موږ وګورو یو ټرینګل جوړیږي، یو مثلث جوړیږي او داسې مثلث جوړیږي چې د دوو زلو ترمنځ کوم زاویه چې ده هغه 90 درجې ده. نو که زه چیرې غواړم چې د دې اندازه پیدا کړم چې اوس به مو ډیسپلیسمنت څو وي، نو دلته زه د فیثاغورس د قضیې څخه یا د پایتاګورین تیورم چې هم ورته وایي د دې څخه په اساني د دې په استفاده سره اسانه کولی شم چې ډیسپلیسمنت لاسته راوړم. ډیسپلیسمنت اسانه کولی شو لاسته راوړو. که چیرې مثلا دا مو چې شوه اډجسټنس وله، دا مو د A زوله سوه یا مجاوره زوله سوله، دا مو مثلا اپوزیټ سوله چې B نوم ورکوو او دا مو وتر سو چې دې ته د C نوم ورکوو. نو د فیثاغورس د قضیې پر اساس باندې داسې وایو چې C مربع مساوي کېږي په چی سره؟ A مربع جمع B مربع سره. د A مربع او B مربع د فیثاغورس په قضیه کې هغه دوې زولې دي چې په خپل منځ کې 90 درجې زاویه لري او دا چې څو وتر سو. صحیح دی؟
یا داسې ویلی سو چې وتر مربع مساوي کیږي په هغه زولو په مجموعه سره چې د یو د بل سره قایم زاویه لري. قایم زاویه یعنې 90 درجې زاویه لري. د دې څخه راځو دا مساوي کیږي ا مربع ته خپل قیمت ور واچوو چې 600 متره مربع دی. دغه متر به زه نور سره لیکم جمع بي ته خپل قیمت ور واچوو چې څو دی 240 مربع دی. اوس نو سی مربع مساوي کیږي په 600 مربع همدارنګه 240 مربع. د دې لپاره چې موږ فقط د سی قیمت لاسته راوړو نو راوسو دا به څه وکړو تر مربع جذر به ونیسو. تر مربع جذر به لاندې کړو. د دې مربع جذر به ونیسو په دې ځای کې چې د 600 مربع جمع 240 مربع جذر ونیسو نو دا مساوي کیږي په څو سره؟ دا مساوي کیږي په تقریبا 646.21 سره. دا مساوي کیږي په څو سره؟ دا مساوي کیږي په 646.21 سره. نو دا مو د چی شي قیمت سو د ډیسپلیسمنت په دا جسم کې د 840 متره په اندازه سره ډیسپلیسمنت یا د موقعیت تغیر نه دی رامنځته شوی بلکې د 646.21 په اندازه سره په دې کې چې رامنځته شوی دی د موقعیت تغیر په شکل رامنځته شوی دی. دا و ډیسپلیسمنت د فیثاغورس د قضیې پر اساس باندې. راځم دوهم مثال ته. دوهم مثال ته پاملرنه وکړئ. په دې دوهم مثال کې موږ تاسو یو شخص دی د دغه لومړنی کوم موقعیت چې دی د A د نقطې څخه راځي B ته د B څخه ځي C ته. اوس که چیرې موږ غواړو د دې ډیسټنس پیدا کړو ډیسټنس یې اسانه لاسته راوړلی سو. د ډیسټنس د پیدا کولو لپاره راځم لیکم چې د ډیسټنس د پیدا کولو لپاره به دلته موږ څه شي وکړو د AB جمع BC په واسطه سره کولی سو د چې لاسته راوړو ډیسټنس AB فاصله یې څو ده 3 متره 3 متره جمع BC فاصله یې څو ده 4 راځم 4 متره. دا مساوي سي په څو سره په 9 متره سره. نو ډیسټنس یې مساوي سو یا D یې مساوي سو په څو سره په 9 متره سره. خو ډیسپلیسمنت یې څومره دی؟ راځو بیا د فیثاغورس د قضیې څخه استفاده کولی شو ځکه چې دغه دوې زولې په خپل منځ کې 90 درجې چې لري زاویه لري. نو موږ په اسانه کولی شو د فیثاغورس قصه هم دلته خو 90 دی خو راځو بیا یې هم څه پکې پیدا کوو. راځم داسې لیکم چې دلته به ډیسپلیسمنت مساوي سي په څو سره؟ دلته مو ډیسپلیسمنت چې دی هغه مساوي کیږي په چی شي سره؟ دا مو A سوه دا مو B سوه دا مو C سوه. نو لیکم چې C مربع مساوي کیږي په A مربع جمع B مربع سره. دا به مساوي سي A مربع چې ده هغه څو دی 3 مربع جمع B مربع چې څو ده هغه خپله 4 مربع مساوي کیږي په چی شي سره؟ راځم 3 چې مربع کو 3 دا یې څو دا یې هم نه جمع 4 چې مربع کو 4 دا یې هم څو 14. دا مساوي کیږي په C مربع سره. لیکو نه جمع 14 نه جمع 14 په مساوي سي په څو سره؟ په 25 سره. نه جمع 14 مساوي کیږي په څو سره؟ په 25 سره. اوس نو د دې لپاره چې موږ ساده د C قیمت پیدا کړو بلکې د C مربع نه نو د مساوات دواړې خواوې به څه وکړو تر مربع جذر لاندې به ونیسو. ګورئ دا مو په یوه طریقه په مستقیم ډول سره مو لاسته راوړي دا په بله طریقه سره اسانه کولی شي. هر کوم چې تاسو ته اسانه وي خو قضیه یوه قضیه ده د حل یو رقم دی جواب یې یو رقم راوځي. فقط چې ستاسو څه غواړي ستاسو څخه فقط د دې چې هغه ستاسو څخه طریقه ده چې یوه اوږده طریقه ده او بله لنډه طریقه ده. راځم دا مربع به د دې سره ولاړ سي. د 25 مربع جذر په خپله څو دی 15 دی 15 25. نو موږ داسې ویلی سو چې دلته C چې ده هغه مساوي کیږي په 15 سره 15 متره سره. نو ډیسپلیسمنت د 9 متره په اندازه نه بلکې د 15 متره په اندازه څه به شوی دی په کښې کې رامنځته شوی دی چې مخکې هم تاسو ته دلته ذکر شوی. دا و رست ان موشن حرکت او سکون او همدارنګه ډیسپلیسمنت او ډیسټنس د دې ځینې مثالونه تر څو ستاسو ښه سم سر په خلاص سي. د دې په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.